ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د زرګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د زرګرۍ صنعت د یو پخواني او مهم کاروبار په توګه په وروستیو کلونو کې پراختیا موندلې او په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه شوې ده. هغه برخه چې د دوی په خبره اوس تر جدي څارنې لاندې ده او د سرو زرو په بیه او عیار کې د هر ډول سرغړونې مخه هم نیول شوې ده. د بلخ ولایت د زرګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د زرګرۍ صنعت د یو پخواني او مهم کاروبار په توګه په وروستیو کلونو کې پراختیا موندلې او په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه شوې ده. هغه برخه چې د دوی په خبره اوس تر جدي څارنې لاندې ده او د سرو زرو په بیه او عیار کې د هر ډول سرغړونې مخه هم نیول شوې ده. د بلخ ولایت د زرګرانو د اتحادیې رئیس وایي چې د زرګرۍ صنعت په دې ولایت کې له پخوانیو او مهمو کسبونو څخه شمیرل کیږي او دا مهال په مزار شریف ښار کې په دې برخه کې په میلیونونو ډالر پانګونه شوې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 250 د زرګرۍ هټۍ او کارخونې فعالیت لري او د اتحادیې په جدي ډول له کار او فعالیت څخه څارنه کوي. در مجموع در صنف زرگری ولایت بلخ در حدود 250 دکان است، یک 250 کارخانه حضور فعالیت دارند و در رابطه با مستجم بودن هزیا این صنف یک صنف کاملا اگر بگویم اتفاق خود را اینا حفظ کرده و همیشه در کارهای خوب و در دکانداری یا کارخانه و گپا به ارتباط تولیداتشان هم فضل خدا تولیداتی که در ولایت بلخ هستند در هیچ ولایت به این شکل نیست. د هغه په خبره هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د سرو زرو بیه په خپل سر لوړه یا ټیټه کړي او د زرګرۍ په بازار کې د شفافیت او نظم د رامنځته کولو لپاره هڅې دوام لري. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د بې کیفیته سرو زرو د واردېدو او همدارنګه د وارداتي سرو زرو په عیار کې د درغلۍ او فریب مخه هم نیول شوې او د امنیت ټینګښت او پر بازار غوره څارنې د خلکو باور زیات کړی او د زرګرۍ په برخه کې د پانګونې د ودې زمینه هم برابره کړې ده. د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند د والیبال فدراسیون د استازولۍ له لورې په دهدادي ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو تنظیمونکي مسؤلین وایي چې د یادو سیالیو موخه د والیبال ورزش وده او پراختیا، د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ روحیې پیاوړتیا او له مرکز څخه ولسوالیو او کلیو ته د ورزشي فعالیتونو پراخول دي. د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند د والیبال فدراسیون د استازولۍ له لورې په دهدادي ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د دهدادي ولسوالۍ له بیلابیلو سیمو څخه 10 لوبډلو ګډون کړی او په یوه دوستانه فضا کې له یو بل سره سیالۍ ترسره کړې. ګډونوالو د ورته پروګرامونو جوړول، د ځوانانو د ورزشي استعدادونو په رابرسېره کولو او وده کې اغیزمن وبلل او د دوام غوښتنه یې وکړه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د استقلال لوبډلې د دهدادي لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړه چې په پای کې وکولی شول خپل سیال ته د 1-0 ماتې ورکړي او د دغو سیالیو د اتلولۍ مقام خپل کړي. ویل کېږي چې د دغو سیالیو موخه د والیبال ورزش وده او پراختیا، د ځوانانو ترمنځ د یووالي روحیې پیاوړتیا او له مرکز څخه ولسوالیو او کلیو ته د ورزشي فعالیتونو پراخول دي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.